یو ډاکټر صاحب راته خبره کوله وی زمونږ یو لیډي ډاکټر ده وی هغه له یو زنانه راغله نو هغه زنانه چې کومه ونه هغه د ماشومانو بیماره وه وی کله چې د هغې چیک اپ وکړه نو د نومه نه لاندې ایسه چې کومه وه وی د دې معنې داسې دانې راختلې وې دانې وی هغه دانې چې کومې وي هغه به کله ماتې شوې که نه نو د هغې نه به مکمل وینه به تتله روانه به وه نو وی هغه زمونږ هغه لیډي ډاکټره چې وه هغه شکی شوه په یو کیس باندې چیرې دا مسله خو ماته هغه شان ښکاري به هر حال وي د هغې ټسټونه وغیره وکړه او هغې مختلفو لیبارټرو ته ولېږل چې کله وي هغه مختلفو لیبارټرو ته ولېږله د هغې کله رزلټ راغی که نه نو وي هغه زنانه ځان ته مخامخ کېنول او هغې ته وایي چې دا ستا دا مسله چې کومه ده چونکې ته د ماشومانو بیماره مې په تا چې دا کومې دانې راخیږي نو دا دانې په هغه صورت کې راخیږي چې یو سړی زنا وکړي دا په هغه صورت کې راخیږي نو هغه زنانه چې کومه وي د هغې رنګ مکمل بدل شو او وی چې ډاکټر صاحب زه خو لکه یو پاک دامنه ښځه یم او زما په پلانکي ځای کې کور دی او د پلانکي ځای یم تاسو زما د خاندان والا نه تپوس وکړئ وایي د هغه ډاکټر ډېره تبه تسلي وکړه د هغه ډاکټر مکمل اعتماد په دې پیدا شو زنانه باندې چې یاره دا زنانه ماته صحیح ښکاري دا غلطي ماته په دې کې نه ښکاري نو بیا ظاهري خبره ده چې په زنانه کې غلطي نه و دا مرض چې کوم دی دا خوريږي هم ده زنا نه نو خبره خو خامخا زنا خو شوې ده خو هغه زنانه چې کومه ووي په هغې باندې دا ډاکټر مکمل اعتماد پیدا شو وی بیا یې ورته ووایي چې ستا خاوند څه کار کوي وی چې یاره زما خاوند چې هغه خو اکثر بهري لکه کاروبار په سلسله کې ډیر بهر هونی په زر زر راځي خو لکه هفته لس ورځې چې یو ملکي هفته لس ورځې بل ملکي د کاروبار په سلسله کې ګرځي را ګرځي وی داسې کار به وکړي چې خاوند زه د یو ډاکټر نمبر در کوم او پته هغه بدله ولېږي زه به ورسره دا کیس چې کوم دی دا ډسکس کوم دی ډاکټر صاحب سره وی چې کله راشي وي چې صحیح ده نو هغه کس چې و هغه سړی هغې ماله راولېږه خاوند دی وی چې کله یې ماله راولېږه نو وی هغه داسې کار وشو چې د هغه خاوند ټسټونه ما وکړه نو هغه جراثیم چې کوم هغه زنانه کې چې کم جراثیم نو هغه په دې خاوند کې مو خو چونکې زنانه حامله وه او دغه ټایم کې ماشوم هم د جسم نه خوراک اخلي او د دې خپل جسم هم خوراک اخلي نو په هغې باندې هغه جراثیم اثر زر کړی او هغه خاوند کې هغه جراثیم موجود خو په هغه باندې اثر نه کړی نو پته ولګېده چې جراثیم چې کوم دي دا د هغه طرف نه راغلي دي بیا وی هغه ډاکټر صاحب وی چې ما کله معلومات کو دا سړی مې کېنو چې ګوره دا ستا په دې ښځه باندې ارس راځي او ستا ښځه پاک دامنه ښځه داسې نه ستاسو کور روان شي ته به هر ملکونو باندې ګرځې تا نه داسې څه غلطي شوې ده زنا وغیره ده نه شوې ده وی هغه خو اول نه منله وی بیا چې ټسټونه هر څه په خپله تعلیم یافته کس و هغه هر څه مې ورته وخور چې دا باقاعده په ټسټ کې صفا شته دی چې خامخا زنا شوې ده دا جراثیم د بل ځای نه راغلي دي وی بیا په هغې باندې هغه اقرار یې وکړه چې یاره زه هانګ کانګ ته تللی وم او هانګ کانګ کې داسې چلو چې هلته کې دا زنانه ملاویږي په پیسو باندې او هلته کې چې دی نو یو جینۍ او زنانه سره ما زنا کړې وه نو چې دی کله هلته هانګ کانګ کې جینۍ سره او زنانه سره زنا کړې ده نو بیا راغلی دی دلته پاکستان ته نو بیا یې خپل کور والا سره چې کوم دی نو کور والا سره چې کله ملو شوي دي نو هغه جراثیم بیا کور والا ته منتقل شوي دي نو چونکې هلته کې کور والا چې وه د ماشومانو بیماره وه نو په هغې باندې هغه جراثیمو اثر زر کړی دی ګوره الله چې په قرآن کې فرمایي ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشا دا ولې الله فرمایلی دي د الله خبرې چې کومې دي هغه پخې خبرې دي ګورې چې الله ته منع فرمایلی دي چې دې څیزونو ته مه نږدې کېږئ د دې نه به تاسو ته ډېر زیات مصیبتونه جوړېږي دا اوس ته الله دا یو کول چې په دې باندې دا عمل کړی وي چې الله په قرآن کې صراحتا فرمایلی دي چې ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشا نو آیا دته به دا مسله راغلی وه دا جراثیم به دته منتقل شوي دا جراثیم به بیا د کور والا ته منتقل شوي دا به بیا د کور والا په خېټه کې کوم ماشوم دا به بیا هغه ته منتقل شوي نه به منتقل شوي دا صرف د الله د یو حکم نافرمانی وشوه د هغې نه دومره فحاشي پیلاو شوه او دومره چې کوم دی نو سړی کې جراثیم راغله او داسې بیماری چې لکه د کینسر برابر بیماری ده وی دا
هغه په هغه کې هغه جراثیم موجود او په خزه کې بیا وي دا هغه خزه او د دوانو علاج سره سمونګه وکړو خو لکه دا ګارانټي نه و چې آیا دی به مکمل 100% ټیک شي او ټیک بنه شي او دا ماشوم چې کم دی نو مونږ خپل کوشش پوره وکړو چې د دې نقصان دی ماشوم ته نه رسی خو به هر حال مونږ ډاکټران خوې خپل کوشش کولی شو او احتیاط چې کم دی چې الله منه فرمایي نو تاسو خلکو له پکار دی کنه بون خلق د الله دا خبره دا قران د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبره دا مونږ غب غنو د دې اثر زمون په ټوله ژوندۍ باندې زمون په اولاد باندې زمون په خاندانونو باندې حتی چې زمون په زنانو باندې هم د دې اثر کی دا د سړی نه وي چې ما بهر ماته ګوډه وکړي بس دا کیسه ختم شوه نه دا چې الله یو جایزه طریقه پیدا کړی دا د دې وجه پیدا کړی دا چې دا زنانه هم د بیماریانو نه بچي دا سړی هم د دې د وجې د بیماریانو نه بچي او کته زی او هر ځای کې د کشان زناګانې کې نو خامخا دا جراثیم خو برازي کنه دا جراثیم به پتا پسې لګي دا جراثیم به تر وړي بیا بر دا کور ورته منتقل کیږي هغه به بچو ته منتقل کیږي نو د دې د وجې نه به ستاسو ژوندۍ چې کوم هغه به الله تنگ کی نو د دې آیات تاسو ما په دې وجه نه په دې پویول دا مثال مې دې وجه درک چې الله فرمایي چې ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا بس نږدې ورتک د سره نه دی پکار هغه طرف ته قتلم نه دی پکار خامخا دې کې ځکه چې الله په هر خبره کې دا د حکمتونو نه ډکه خبرې دي او دا الله د انسانانو د پیدې د پاره د ارث پیدا کړی او د الله د انسانانو د پیدې د پاره چې څومره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث دي قران دي دا زمونږ د پاره مکمل ضابط حیات دي